بسم الله الرحمن الرحیم. مسله تقلید د دې پورې مونږ ویلا داو جواب داوا بیا تفصيلات دلایل دغه ټول په تفصیل سره سره د استدلالات او د اعتراضات او جوابات ذکر شو. ان شاء الله العزیز امید ده چې کوشش وي په غیبه مناسب نن زه اوس مشهور اشکالات اعتراضات کوم د وساسو اشکالات او اعتراضات واورم دغه جوابات وکړم. اول نمبر عموما موږ باندې یو اعتراض دا کیږي وای مناسب تاسو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي. جی ها پس کې دا تقلید کوي په اجتهادي مسایلو کې. اعتراض دا دی په اجتهادي مسایلو کې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي نو په عقایدو کې ولې نه کوي؟ اې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله قاعده صحیح نه اې د امام صاحب رحمه الله عقاید صحیح نه تاسو د امام صاحب رحمه الله عقیده صحیح نه غنئ. د اعتراض مناسب په درې شو تقسیمومه د اعتراض حاصل خلاصه د امام صاحب تقلید په اجتهادي مسایلو کې کوي په عقایدو کې ولې نه کوي؟ اې د امام صاحب رحمه الله عقیده صحیح نه امام ابو منصور ماتوریدی تقلید ولی کوي. درې حصو باندې به تقسیم کول. نمبر د امام صاحب تقلید تاسو په عقیده کې ولې نه کوي؟ دویم نمبر په عقیده کې د امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله تقلید ولی کوي. دریم نمبر اې د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده خراب جوابات دا دي. اول نمبر جواب دا دی غیر مقلد ته وای جاهل م جوړېږي د جهالو کار مکوا عقیده کی تقلید نه کیږي. تقلید په اجتهادي مسایلو کې کیږي. تقلید په څه کې کیږي؟ اجتهادي مسائل مناسب ظنیات دي او عقاید قطعیات دي. هو یقین راسخ لا يزول بتشکیک المشکک. عقیده ژوند سره قبلینا نو په کوم مسایلو کې چې اجتهاد لره دخل راشي هغه بیا عقیده نه پاتې کیږي. د دې وجنه بنیادی طور د تاسو اعتراض غلط دی. اول سوال جواب څه شو؟ تاسو د جهالت نه کار ماخلی په عقیده کې تقلید نه کیږي ځکه تقلید دغه منسوسیات دي. عقیده دغه قطعیات دي قطعیات سره تعلق ساتي او اجتهادي مسائل د ظنیات دي. هر کله چې عقیده کې ظنیات لر عقیده کې اجتهادات لر دخل راغی نو د عقیده پاتې نشوا. لہذا الته تقلید سوال کول د بیزه او فزولکار او د جهالت کار دی. توجه. دویم نمبر سوال دا دی خنو به تاسو ولي وایي چې موږ د امام منصور ماتوریدی رحمه الله تقلید کوو چې عقیده کې تقلید نه کیږي؟ تاسو ولي وایي چې موږ د امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله تقلید کوو؟ عقیده کې موږ د امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله متبعین او پیروکاری. جواب دا دی موږ عقیده کې د امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله متبعین یو دغه پیروکار یو مقلدین نه یو. مناسب موږ عقیده په باب کې نسبت امام ابو منصور ماتوریدی ته کوو. تقلید نه کوو بلکې څه کوو؟ نسبت کوو غوي ته. لکه څنګه چې د قران مجید و مشهور قراتونه دي چې دي مونږ رچا په قرات باندې قران لولو. قاری یاسین کوفی دا د قاری یاسین کوفی تقلید نه دی بلکې قاری یاسین کوفی ته نسبت ته ځکه چې په دغه قراتونو کې د قاری یاسین کوفی یا د بل قاری اجتهاد لره دخل نشته. نو هر کله چې بګی دا کوئی اجتهاد لره دخل نشته نو دار دې د دیو تقلید نشو. د دیو مثال خو صرف د ناقلینو دی. دیو خو صرف ذریعہ وا راجمه کون کیو نقل کون کیو دیو صرف ذریعہ ونو نسبتم قاری یاسین کوفی ته وکړو چابل ته وکړو پر غشپغو مشهور قاریانو کیو ته وکړو. نو دار دیو تقلید نه بلکې دیو ته څه دی؟ نسبت دی. دغه چې عقیده کې امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله ته موږ نسبت کوو دا تقلید. دریم اعتراض امام ابو حنیفه ته نسبت ولې نه کوي رحمه الله؟ امام منصور ماتوریدی ته ولې کوي؟ نو موږ جواب دی هر چا نه الله تعالی جدا جدا کارونه غوښتي. امام حنیفه رحمه الله اجتهادي مسایل کې امام تیر شوی د په دغه باب کې خدمت او کوشش کړي. امام ابو منصور چون کې امام ابو منصور ماتوریدی امام اعظم ابو حنیفه په زمانه کې د عقیدې په حواله سره فتنه عروج تنوي رسیدل.
دومره عروج تنوي رسیدلی د امام ابو منصور ماتوریدی په زمانه کې څومره عروج ته ورسیدي امام ابو الحسن اشعری او امام منصور ماتوریدی رحمهم الله دیو په زمانه کې دغه فتنه عروج ته ورسیدي او د منطق فلسفه او د عقل په بنیاد باندې مسلمانانو په عقیده باندې حمله وکړه حملاور زمونږ د دین دغه دوه امامان امام ابو الحسن اشعری چې در امام شافعی رحم الله مقلد دي امام ابو منصور ماتوریدی چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقلد دي دې دواړو هغه عقاید راجمع کړه چې کوم د سلفونو په تواتر سره نقل او پاغي باندې عقلی نقلی دلایل بیان کړ او د مخالفینو د عقاید او د غوړي اشکالات جوابات د منطق او فلسفي په زور سره وکړو هغه تدوین وکړو مخطوطان دراله نو مونږ په دغه فتنې په دور کې نسبت چاته وکړو خپل دغه دوه کابیر ته لفظي اختلاف د دوړو په منځ کې اوسو اختلافات کې شته نور داخلي اختلاف پکې نشته مناسب سمجھ گئی پدې په چې دا ډېر گمبیر سوال دی ما بدرېږي دی ویما سو کو یو سو کو نه یو خبره وکړي دی ګوره مناسب اعتراض ده وی تاسو په عقیده کې تاسو په اجتهادي مسائلو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي امام منصور ماتوریدی رحمه الله تقلید ولې نه کوي عقیده کې ما ویل دا سوال په درې حصو کې تقسیم کول نمبر دا امام ابو حنیفه تقلید په عقیده کې ولې نه کوي ولې دا نمبر 2 ولې دا عقیده خراب و نمبر 3 امام منصور رحمه الله تقلید ولې کوي په دې باب اول جواب دا دی چې جاهل ځان نه جوړوا عقیده کې تقلید نه کیږي څنګه عقیده منسوسیات دي عقیده قطعیات دي هر کله چې په عقیده کې اجتهاد لره دخل راشي نو ربي عقیده نه پاتې او د تقلید تصور په اجتهادي مسایلو کې راځي په غیر اجتهادي کې په غیر اجتهادي کې مثال صرف د ناقل شو مناسب دویم نمبر دار د امام منیفر مولا عقیده صحیح دویم نمبر د امام منصور ماتوریدی مولا تقلید نه کوو موږ بلکې هغه ته نسبت کوو لکه مشهور قاریان د قران دی قاری اسیم کوفی ته نسبت کوو دا هغه تقلید نه دی ځکه چې هغه اجتهاد لره په دخل نشته هغه صرف ناقل له صحابه کرام او سلفونو چې کوم قراتونه په تواتر سره نقل او غیره جمع کړه تدوین وکړو موږ نسبت پرې وو قاریانو کې دریم امام ابو حنیفه ته ولې دا نسبت نه کوي ځکه امام ابو حنیفه مولا د جمع تدوین نه کړی ځکه چې هغه په زمانه کې د عقیده په حواله سره دې لاین کې ورود ته نه رسیدلی چې هغه د منطق او فلسفه په بنیاد باندې حمله ورشوي او خلک په شکوک او شبهات کې چولي دا پر دغه دوه بزرګانو په زمانه کې فتنه ورود ته ورسېده د عقیده په بنیاد نو دې بزرګانو د سلف او قواعد را جمع کړه هغه تدوین وکړو د منطق فلسفه په زور سره عقلي نقلي دلایل سره هغه ثابت کړه دا غوي د دلایل ټوله حکم مناسب دیو چې موږ نسبت هغه دوه بزرګانو ته د دیو عقیده عقد کما چې امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی رحمهم الله ځان نه عقیده نه جوړې کم چې صحابه کرام تابعین تبع تابعین نه نقل او عقیده را جمع کړي پیږي دا شو تحقیقی جواب الزامی جواب دی غیر مقلد تاسو په عقیده کې امام ابو حنیفه مولا تخلیف کې په اجتهادي مسائل کې په عقیده کې نه کې ولې امام ابو حنیفه عقیده غلطه و تورته و په حدیث کې امام بخاری رحمه الله تخلیف کې قرآن په قرات کې نه کې قرآن په قرات کې بخاری سین کو به تخلیف کې ول امام بخاری له قرآن نور ته غلط قرآن وایي نو ما هو جوابكم فهو تحقیق الزامی باندې پوښتنه دویم یو بل اعتراض مشهور دی هغه دا دی و یار دارته وایا تاغو حدیث هو اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم اخطا فله اجر واحد سوال دا دی مجتهد چې خطا شي او یو در ملاوي تاسو مقلدین چې هغه مجتهد پسې ور روان یې ورځي داغه په خطا باندې تاسو عمل کوئ ځکه موږ ته خدا پته نه چې په کوم ځای کې خطا شوی په کوم ځای کې حق سره رسیدلی پته لګي نو داغه په مسله کې د غلطۍ احتمال هم شته اجتهاد کې او د خطا د صحت ته رسیدو هم شته نو مجتهد ته قربان دي اجر ملاو شي تاسو بس کوئ تاسو با نو موږ وایو مناسب زموږ د پارم په صورت د خطا کې یو اجر دی په صورت د ثواب کې دوه اجر دي دا غیر پر دلیل دار یو خدغه حدیث اذا حكم الحاكم فاجتهد فله اصاب فله اجران فاصاب فله اجران
اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته دغه تفریق جداواله نه دی کړی چې اجتهاد کوونکی ته ملاویږي خو چې د چا د پاره دغه فیصله کړي اجتهاد کړي د هغه ته د اجر او سره حدیث کې راځي او حاکم او مجتهد چې اجتهاد کوي فیصله کوي دا خو چې کوم فیصله راغلي د چا د مسله په خزا غوي د پاره کوي سره پاره کوي یو دلیل ور باندې دویم دلیل حدیث د معاذ بن جبل رضی الله تعالی ویلمو بل اجتهد برای دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاباس ور کو دعای ورته وکړه دریم دلیل په دغه باندې موږ را مشکات شریف ابو داود شریف په حواله سره ویلا من افتا یا من افتیا بغیر علمه او فکان اسمه علامن ګوره مناسب سلورم دریم دلیل ور باندې دغه شو او سلورم دلیل په نور الانوار کې ذکر کړل دی واقعیا د بدر واقعیا د څه تاسو ګورئ بدر کې او یا قیدیان لاس تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راجم لړای وغوښته فیصله وشوه چې رب فدیه به واخلو پرې دیږي اوس فدیه غسل اجتهادي خطا وا اختیار ورکړل شو فدیه غسل اجتهادي سوا مفسرین لیکلي روایتو کې ذکر وي تدینه پس ور راخته شو فدیه واغسته شو تاسو دې مقدمه ته سوچو کې نبی علیہ السلام کله مشکوک سیز استعمال کړل دي یې صحابه ته د مشکوک سیز د استعمالولو اجازه ورکړل دي نو دلته ګوره اجتهادي خطا شوی د اجتهادي خطا سره فدیه غستره هغه پته نبی علیہ السلام واپس کړی دا استعمال کړل نو که په اجتهادي خطا په صورت کې عمل کول جایز نه وي نبی علیہ السلام صحابه ته لو صحابه د فدیه واپس راجمع کړي دا کسانو ته واپس ورسوي چې دا خو اجتهادي خطا ده حرام ده جایز نه په دې باندې عمل او دا سلو پنځم دلیل شو پرې چې په صورت د اجتهادي خطا کې عمل کول بالکل زین ورسېدو مولانو استوای دریم نمبر د دوی اعتراضات نور اعتراضات په سان دي تاسو کوي مثلا تاسو عیسی علی السلام چې راځي څار تکلیف وکړي تاسو الته دغه جواب ویل جواب یو من مناسب ورته دا خو سان سوال دی ورته تقلید خدا کا چاره پاره دي چې مجتهد نه کړو عیسی علی السلام ته مجتهد نه منو او امام مهدی صاحب جراج څخه تقلید وکړي نو ته تا ورسره لفظ د امام ولګو کنه مجتهد خو یو منو نو تقلید غیر مجتهد د پاره دي عیسی علی مهدی صاحب په خپل مجتهد دی تفصیل میکړه ولې امام ابو حنیفه په خپل چا تقلید کوي هغه رئیس چا تقلید نه کوي خدای دی او په خپل مجتهد هغه ته ماته ګورو سهار مستاو چا پسې کړو ځیشان خاري سي امام صاحب مغو تاسو کوئی تاسو په ځیشان خاري سي پسې مستاو د ځیشان خاري سي چا پسې مستاو دا ورته قم قلب چی برای راس الله تعالی لیکن استدا کون کې خو د ټول مقتدا ده دیان خو دا نور دي بیا بتا ته د صحابه تقلید ولې نه کوي ورته راوي مذهب مکمل مدون متواتر راو شروع کوي سره ذات تقلید کو نه کیږي دا می تفصيلات ویلي بیا پتا ځو سوال تاسو امام منی په مذهب باندې سفر چا په مذهب صحابه هغه دې جواب کوم کړه دی بخاری شریف احادیثو کې تاسو وګڼو حدیثو کې تیر شو مکه مکرمه والا چا تقلید کوو ابن عباس رضی الله مدینه منوره والا چا کوو کوفه والا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا وسګر ز پوره دنیا کې راځي او حدیثو کې ملاویږي یمن والا د معاذ بن جبل رضی الله عنه وغيرها وغيرها حدیثو کې تیر شو دویم نمبر مناسب جواب راځي چې مذهب معنی د الله را شي ته صحابه کرام د چا په مذهب د الله ری ضرورت هغه چاته چې څوک د سمندر او کوی نه لري ګوره دا سمندر دی کوی سخلک د دې په غاړه اوسېږي سخلک لري اوسېږي لرو خلکو ته شپاسېږي د لري خلکو لپاره ضرورت د لارې دی چې د سمندر او کوی ته ځان را ورسي خو چې د سمندر او کوی په غاړه باندې اوسېږي راوي د لپاره د لارې ضرورت د نبی علیہ السلام نو موږ لري اوسېږو د لارې ضرورت موږ ته مناسب پیږي مولا او کاړوي سر نو ور الله من خدو فرمای بيوزل ناس مې غیر مقلد راغی کلمات وای چې یو دینو سلور ټکړې امرته چې بابا الله تعالی دې درته عقل درکې
سلور ټکړه کړي نه دي مجتهدین ډیرو د صحابه تابعین په زمانه کې راوړل ابن قیم کتاب درته 136 مجتهدین په خول راغله دا خو د ډیرو نه سلور شوی د سلورو نه د یو نه سلور شوی نه دي بلکې د ډیرو نه څو شوی دي نو ما ته وی چې د ډیرو نه سلور شوی دي نو موږ څه وکړو د سلورو کې کم یو حق د کم یو حق ما د سلورو وړ حق دي څه شي دي په ما ته وی چې په سلور واړو کې د حلال او حرام اختلاف د څنګه سلور وړ حق په سلور واړو کې د حلال او حرام اختلاف د څنګه سلور وړ نو ته چې بابا ټول انبیاء کرام حق دي او په هغه په منځ کې حلال او اختلاف شته حلال او حرام اختلاف شته کې نشته آدم علیه السلام شرط کې د خور سره نکاح جایز زمونږ په دې کې ناجایز یعقوب علیه السلام شرط کې دوه خويندې نکاح کې جمع کول جایز زمونږ په دې کې یوسف علیه السلام شرط کې سجدي تعظیم غیر الله ته جایز زمونږ په دې کې حرام تخریح په ماور ته چې حق واغم دی او په کې حلال او حرام اختلاف نو الماته وی چلته او ملاسمات الماته وی چې التخذ ناسخ التخذ زمانی اختلاف دی ځکه چې کوم زمانه د آدم علیه السلام او زمونږ نو کوم زمانه یوسف علیه السلام زمونږ نو په ما ته التخذ زمانی اختلاف دی فرق دی ما ته دلته د علاقو اختلاف دی د علاقې فرق دی چلته حنان دلته شوافی نشته چلته مالکی دلته حنابل نشته سم په علاقو اختلاف په ما ته به چلته د راجح مرجوح اختلاف دی او نو ما ته چلته د ناسخ منسوخ اختلاف دی فرق دی یو ناسخ دی بل منسوخ دی نو ما ته دلته د راجح مرجوح اختلاف وي بیا ما ته وي سلور وړه حق دی نو ته سلور وړه حق دی خج سلور وړه حق دی نو په سلور وړه باندې عملم کوو امام ته چې بابا سلور وړه حق دی خدا حق منلو د پاره د ضروري نه چې سلور وړه به عملم کوي د حق منلو د پاره د ضروري نه چې سلور وړه به ګوره د ټولو انبیو شریعتونو حق دي کنه دي منه کنه به عملم باغی کوي غیر مغلط وو که خور سره نکاح کوي حق منلو مطلب دا چې عمل هم کوي ما ورته ویلا چې حق ټول منم عمل صرف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب باندې لکه څنګه چې ادیانو کې حق ټول منم عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین باندې په ما ته بیا وایي د سلور مذاهب سلور واړه حق دي سلور واړه حق دي خدارت وې تاسو ټول عمر په یو مذهب باندې عمل کوئ نو درې حصے دین درنه پاتې شو په یو حصہ باندې باندې درې حصے دین پاتې شو یو حصہ دین باندې عمل وکړو یو الزامي جواب دی یو تفصیلی جواب دی الزامي جواب دا دی ورته د قران مجید قراتونه ودی ته ټول عمر د قاریسین کو به قرات باندې قران ول شپږی سي قران خو ته نه پاتې شو تحقیقی جواب ادا دی سلور مذاهب په قران شریعت باندې په اجتهادي مسایلو کې په شریعت باندې عمل کول سلور لارې سلور طریقې دي په کوم چې د عمل لوکو په پوره دین باندې بری عمل راشي لکه څنګه چې وقراتونه د قران لوستو او طریقې د ټول عمر چې په کم قرات باندې قران ولولې عمل بدر تر پر قرانو ونیانو پوهیږي نه پوهیږي دا مشهور ما ویل کې تاسو زین کې سي خپ کلا او پر اخدلې سره کوي مناسب وای نور و مشهور غزینه کوم مناسب دومره پورو حضور وای دی وایو موږ په داو کې ول چې غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید څه ګڼو نو امام ابو یوسف رحم الله مجتهد او ول د امام په تقلید نو موږ دا نه دی ویل چې ناجایز دی موږ څه ویل دي واجب دی البته اوس کې یو مجتهد د ځان نه د بل غټ مجتهد تقلید کوي نو دا غره لپاره دا جایز دی واجب ورلا امام ابو یوسف مجتهد په مذهب او اصول کې په اصول اجتهادي اصول کې امام حنیفه مقلد او په فروع کې مناسب به په خپل مجتهد په مذهب ورته ویل کی نو موږ واجب ویل دي مناسب ناجایز مرته کوم ناجایز ویل بیا وایي ٹھیک شو بل وایي مناسب زمون په کتابونو کې خو اول نمبر قرآن دی فصلو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د غلان موږ درته حوالجات مفسرین لیکلي چې وی د دینه مراد تقلید غسته دویم نمبر د دینه غیر مقلد معیار الحق
هغه د لاندې فتاوا نظیر حسین دیلوی فتاوا نظریه فتاوا علماء اهل حدیث د ابن قیم سلور پنځو کتابونو حواله ذات امنان دي ورکړي دي دغه معتبر کتابونه دي چې دا غوي زمونږ په نسبت سره غوي باندې مسلم دي زمونږ په نسبت مسلم ٹھیک ده نور مناسب طور ته جهر نه میږي دا عمر تقریبا مختصر دلایل ویلا شروع کوز برته 200 ته ورسول مناسب دا مختصر مونږ ویل سره په مسله په شی اصول درخوي اوس مناسب سوال کول په اجتهادي مسایلو کې دغه تقلید ویل کیو دی وای کنه مناسب اشکال هدایت هزار کال تقریبا وای مونږ ویل یو جواب ورکو دا چې تاسو رد کوي د تقلید شخصیه او صيغه جمع راوړي اتخذوا اخبار عمر وبان ولو كان اباهم لا يقولون شيء الى اخره نو دی وای کوي دغه وای چې کوم قاعده تاسو استدلال کړو چې جمع نسبت کله جمع ته وشي به تقسیم او حاضر ته کیږي لکه موږ چې په اول الامر کې ویل نو مناسب یو خدا دا یو جواب چې مونږ لږ جوابات کړی دا یو جواب نه دی څو جوابات هم کړی نه هم په خپل ځای نه واقع دي یو دویم نمبر دا قاعده خو د غیر مقلدینو مذهب نه دی کنه قاعده په څیر ورپسې کېدل دا تقلید دی کنه مناسب قاعده خو منل د غیر مقلد مذهب صرف قران حدیث دی ته مونږ د قران حدیث نو تم قاعده په سره وځو زم په سره وځو به موت کې څه فرق او مناسب بل وای شه دی شریح دی دی وی کنه مونږ چې امام منفرد مل شارح دی په حاصل د په بریدې ځبه کې صحیح ویلا شارح معنی شریعت جوړون کې او شارح په حال سره شرح کوون کې وضاحت کوي نو دوی میخه به موږ کم تر به نو مناسب دغه وضاحت او کنه ګوره واجی د غوا بقر قران او حدیث کې دې ذکر راغلی دی فقها وضاحت کړل د بقر بقری مناسب چې دا میخه چې دا یو قسم دی دا جدا زنور نه دی مستقل ځان هم دغه وضاحت یې کړل دی دغه وضاحت یې کړل دی چې بقر څه ته ویل کی مناسب واسطه ویل کی به غوا اقسام څه دي صفاتونه څه دي دغه ټول اوس مجتهد وضاحت کړل دغه ته ویل کی شارح شرح کوون کې وضاحت کوون کې وای مناسب څنګه نو دا غي هم نه یو مکلف مناسب چې امام منی په کله مجتهد نو رچا تقلید وکړو ظاهري خبره دار مناسب کتابونه چې ګوري حضرت حماد رحمه الله د امام سب معینا استاد د چاره وجنه دین انتها تر رسیدل امام سبوی پورا ژوند کې مار دی استاد د کور طرف تخفین دی غزولي د جانشین امام سب خپل ظلم حماد نو ویل امام سب اکثر سنونه ګوري حدثنا حماد قال ابو حنیفه قال حدثنا حماد عن حماد وغيره د شاګرد نو محمد د استاد نو اول ظاهرا په فقهي مسایلو کې امام صبري مولا د مقلد و مناسب ٹھیک شو پسو بل وای وای مناسب اوس په ثواب دې کې بیا هم کوله به په ګنا نه به جرمانه اخلم کبه هم دې تراس کو نن وای نن درته یو ګنټه ناشې صحیح شي نو ما خو درته ویل چې په کاغذ ولي کېټو او بیا بدلته ماته کوی ځای سټاپ دلته بیا کوی چې نن تاسو ته کې اجر ملاوي چې بیا چا وکړو کنه تقلید مسله تیر شو زه ورته جرمانه راو بس دی وی مناسب اشکال کوي زموږ مشرانو او کابرو کې چې تقلید ته گمراهي ویلې د شرک ویلې ده شرک ورته ویني شي ویل کوئی گمراهي لغې به جواب مناسب اول نمبر زموږ اکابر ټول په خپل مقلدین دي شدي وای سدي یو سره چې خپل مقلد یې هغه به تقلید ته گمراهي وي تاسو ذهن من نشي یو خبره ده دویم نمبر کله سره تقلید ته گمراهي ویلي هغه به تقلید مضموم ته ویلي محمود ته کله نشي ویل زه تاسو سره دی اوس مثال پېښ کوم تفسیر قرطبي لګراواله مناسب ورته تفسیر قرطبي لګټول راواله تاسو یو څو مثالونه دي د دې اعتراض سوال دا مناسب چې زمون اکابر زمون مشران سلف یو ځکه تقلید تا هغه گمراهي ویلي
نو ما ویلي اول خو ویل نه شي ویلې هغه به تقلید مضموم ته ویلي محمود ته به نه ویل دا یو مثال تاسو ته تفسیر قرطبی نظر کوم ازاده د دې جلد نمبر 3 دی دا د قطر نصاب د مسلمانانو د دې صفحه نمبر 14 15 مناسب بیٹھے مو باسي کنه بیٹھے مو لې باسي تاسو ماته ګوري په 15 نمبر صفحه کې د لیکلي دي او غیر مقلد شیخ امین الله خپل کتاب کې د دې صفحه د عبارت نقل کړل دی اول سر دغه مسله قال علماؤنا فرمایلی دي علماء زمون وقوه الالفاظ هذه الايه او قوت د الفاظ د دې آیت توفي ابطال التقلید تقلید باطلی ونذيرها اذا قيل لهم تعالوا الى من ذل الله الى اخره دوی د دې آیات نه د تقلید څخه ثابتيږي ابطال الان کی سلور کرخ مخ کی راسا وی الثالثه تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لأنهم في الباطل واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية وهذا في الباطل صحيح دارد باطل تقلید کی صحیح ہے اما التقلید في الحق فاصل من اصول الدين هر چې حق تقلید دے تقلید محمود دے نو دا خو د دین د اصولونه یې وصل پوښ خبره ګور په دقه یو صفه باندې له ردم کوي اثبات هم کوي په خپل به وضاحت هم کوي چې کمزې کې ما رد کړل د دین مراد تقلیدي مضمون دي کمزې کې چې می داغه ثبوت کړ بیان کړل د هغه چې تقلیدي د اکابر ټول عبارت په دغه باندې کې ما اکثر د شیخ من الله کتابونه کتلې دي ما ته به خید الله یې ردی کنه یوې کرخې نیمه عبارت راخلې هم پرې دی مناسب هغه پټکې مومنانو باندې ظلم کوي مناسب مخلینو باندې وداغه ټول عبارت خلاصه په تاسو باندې تقلید قسمونه جوړ کړو مضمون ما هغه پوي وي چې اشکالات وایي مناسب د خې اعتراض وکړو د نظیر او نمونه مر ترغیب خداون وای مناسب بل ستره چا اعتراض بس ته مثلا کس تفصیلی ویل پوه شوی ان شاء الله ها سبب د ټورونه پول مسله ورو ان شاء الله ها به دا ویلو یو شی دی ولکه درس جو وارزان تر اثر نه کړ څه شي خبره په دې کې کوي دا تاسو نه دا چې ما یو خبره کوي دا خبره کوي چې تاسو نه دا خبره کوي چې تقلید